خوست کې د امدادالعلوم دینی مرکز څخه د 115 تنه دینی عالمانو او د قرآن کریم حافظانو ته د دستار فضیلت وربسر کړل شو. دغه دینی مرکز مسؤلینو وویل چې هر کال په دینی برخه کې لسګونه تنه علما ته د دستار پګړۍ وربسر کیږي او په خبرای روان کال یې د 13مې دورې هم 100 تنه علما او نږدې 80 تنه د قرآن حافظان فارغ کړل. نن ورځ د جامعه امداد العلوم له جامعې څخه تقریبا 100 نفر فارغین دا موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 100 پورې علماء کرام دي او پاتې بیا د حفظ له برخې څخه او د تجوید له برخې څخه فارغ شوي دي. له اسلامي امارت نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې د مکاتبو د پوهنتونونو حمایه کیږي د دینی مدارسو حمایه هم ضروری ده. دغه دینی جامعې باید پرمختګ وکړي، عصري وسایلو باندې سنبال شي او حتی کې دغه علما او حفاظ کرام له دوی سره د اسلامي امارت د مشرانو خپل تجربې علمي خبرې هغه له دوی سره شریک شي. دینی علما له بډایو خلکو او چرواکو غوښتنه کوي چې له دینی مرکزونو سره په عملی برخه کې همکاري وکړي او خصوصا هغه کسان چې مالدار دي، تجاران دي او چې دوی غواړي چې دغه خپل سرمایه او خپل بودیجه په داسې ځایو کې مصرف کړي چې په هغې باندې د الله رضا او دغه قیام د دین ور باندې راسي. دا داسې خوشحالي ده چې په ټول عمر ما من داسې خوشحالي نه ورغلې. الحمدلله الله پاک نه راضي یم چې الله پاک موږ باندې داسې ورځ راوستله. خو د اقتصاد له نګاه نه ډېره کمزورې ده. نو اسلامي امارت نن دا غوښتنه ده چې دې مدرسې ته ډېر پاملرنه وکړي. علمي ترقي بیخي ښه وه، ډېره ښه درسونه مو سخت کال وویل، خو لیکن هغه کمزوري چې وه اقتصادي مشکلات په مدرسه کې لږ ډېر وو. بل دویمه خبره دغه وه د برق نیمګړتیاوې دا ولس د حکومت د چارواکو نه هم دا غوښتنه ده. او دریمه خبره دغه عام ولس ته د موږ پیغام دی د علماو، موږ عام ولس ټول سره یو وجود یو. هغه اشخاص چې د موږ په مابین کې نفرت خوروي او غلط تبلیغات له نورو لیارونه کوي، موږ دوی ته دعوت ورکوو، موږ د تاسو بچیان یو او د تاسو سره ملګري یو. ان شاء الله العزیز د موږ ستر ارمان دغه دی په ژوند کې چې ولس ته خدمت وکړو. د یادولو ده چې اوس وخت کې د خوست ولایت په بیلابیلو مدرسو اسلامي مراکزو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د عصري علومو او ژبو د زده کړې په برخه کې هم ورته پاملرنه ډیره شوې چې خلک یې د دې کار هرکلی کوي.